ګوره دا حکومت چې راغی او د دهشتګردۍ کې اضافه وشوه، مونږ په دې باندې بیان ورکړو چې بعضې شیزونه داسې دي چې په هغې باندې سیاست نه بالاتر سوچ کول پکار دی. او مونږ هغه وخت کې دا یو نیم کال مخکې دا تجویز ورکړی کو حکومت آل پارټیز کانفرنس راغواړي، مونږ هغې ته لاړ شو ځو، خو هغوی په وخت رانغوسته، اخر وخت کې دا راغوسته، بیا موږ ورته تللي دا نور سیاسي پارټۍ ډېرې سیاسي پارټۍ لا نړۍ. ما هغه وخت کې ویلو چې په کار دا چې ټول تللی وي او خپل موقف هم هلته ایښی وي مخامخ. بیا د عوامي نیشنل پارټۍ هغه د آل پارټیز کانفرنس په هغه کې پی ټي آی رانغله، لازمي خبره چې د هغوی هغې لازمي نه وتلی، نو دا غیر د ملک ما په هغې کې په کانفرنس کې هم دا ووی چې په کار دا چې په دې کې ټول پارټۍ وي او په کار دا وي چې د ملک کې مونږ مخکې دا سیاسي استحکام راولو چې دا سلسله مخکې بوځو. نو ضرورت شته د دې او په دې کې دا ده چې د نیت خبره ده چې ټول په دې کې دا نه چې یاره دا مونږ سیاست لپاره کوو، یو چې کوم یو پارټي اگر راغوسته اے پی سی مونږ وله تلي یو دې لپاره چې یاره سبا څوک دا ونه وایي چې یاره په دې کې دا زمونږ یو پارټۍ سره بغض دی یا څه هغې څه هغه دی، خو مونږ نفاق نه پیدا کول غواړو په هېڅ صورت کې. او دا سلسله په دې لحاظ سره کتل غواړي. اوسه پورې خو چې کوم هغه وشو مونږ سبق نه یې زده کړی او په کار دا چې په دې باندې سوچ وکړو او کم از کم د خاوره د خپله خاوره د خپل وطن محفوظ وساتو او د امن طرف ته واپس